السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. زه میراج الدین شینوار یو ځل بیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډېر زیات خوندوره ویډیو کې راغلی یم. ګرانو دوستانو، په نن ویډیو کې به تاسو ته دا طریقه دروښیم چې څنګه موږ او تاسو کولی شو یو فلم یا یوه ویډیو که هغه په هره ژبه وي څنګه کولی شو هغه موږ په اسانۍ سره پښتو ژبې ته ترجمه کړو. په نن ویډیو کې به دوستانو تاسو ته دا طریقه دروښیم چې څنګه کولی شو یو فلم یوه ویډیو وي که هغه په انګلیسي وي، اردو وي، که په هره ژبه وي څنګه کولی شو موږ هغه په اسانۍ سره پښتو ژبې ته ترجمه کړو. نو دوستانو په ډېر زیات په درنښت باندې هیله کوم که چیرې تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست تر اوسه هم میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، د ویډیو په سر خط باندې لیکل شوي سبسکرایب مهرباني وکړئ چې یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو راځو دوستانو ویډیو شروع کړو. څنګه کولی شو یو فلم یا یوه ویډیو که هره ژبه وي هغه پښتو ته ترجمه کړو. نو د دې لپاره به دوستانو تاسو لومړی په خپل موبایل کې کروم بروزر خلاص کړئ. چې کله کروم بروزر تاسو خلاص کړو، کروم بروزر تاسو خلاص کړو، په سرچ کې به تاسو ورته ولیکئ چې www.youtube.com ورته ورته ولیکئ youtube.com. youtube.com چې کله تاسو ورته ولیکل نو تاسو به دا سرچ کړئ. چې کله هم دا سرچ کړل دوستانو نه هین وروسته به تاسو ته دغه درې ټکي نشانې چې تاسو ته ښکاري، دغه درې ټکي تاسو ته ښکاري، تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. چې کله هم په دې باندې کلیک وکړو لاین تاسو ته راوځي چې ډیسکټاپ سایټ سلیکټ، تاسو ولته ډیسکټاپ سایټ باندې کلیک وکړئ او تاسو به ډیسکټاپ ته د سایټ یوټیوب به تاسو په سرچ کړئ، یوټیوب به د ډیسکټاپ سایټ ته واوړي، یعنې کمپیوټر سایټ ته به یوټیوب واوړي. نو ګورئ دوستانو اوس کمپیوټر سایټ ته چې دی دا وړي، زه په سرچ کې بیا ورکوم www.facebook.com ورکوم، www.youtube بلکې youtube.com ورکوم، youtube.com. ګورئ دوستانو youtube.com دا زه سرچ کوم. چې کله ما دوستانو دا سرچ کړو ګورئ دوستانو دغسې ذریعې موږ تاسو ته راوړي. چې کله موږ تاسو خپل موبایل په کروم بروزر کې یوټیوب چې دی ډیسکټاپ سایټ ته واړو نو موږ تاسو ته دغه ذریعه راوړي. په لومړي سرچ کې موږ تاسو ته لیکي چې سرچ، دلته به سرچ ته راشو، موږ تاسو مثلا یو فلم راوړو که هغه پښتو ته زه تاسو ته ترجمه کوم. ګورئ دوستانو کله چې تاسو یوه ویډیو یا یو فلم راواړو، تاسو کله داسې یو فلم یا ویډیو راواړو، دلته ما یو فلم راوړلی. نو ګورئ دوستانو چې کله تاسو دا ځان ته داسې رانږدې کړئ نو دلته یوه دغه وړوکې نشانه ښکاري، تاسو ته ښکاري، په دې باندې به چې تاسو کلیک وکړئ نو دا ګورئ دوستانو دا یو سور غشی لاندې ولان شي، یوه سره کرښه دې لاندې راشي. کله چې دغه سره کرښه راغله په هین وروسته به تاسو په سیټینګ باندې به تاسو دلته کلیک وکړئ. چې کله په سیټینګ باندې تاسو کلیک وکړو ګورئ دوستانو تاسو ته دلته تاسو ته راوځي. نو ګورئ دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک دلته به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې تاسو ته کلیک وکړو ګورئ تاسو ته لیکي چې آټو ټرانسلیټ. ګورئ تاسو ته ښه دروښیم، ګورئ تاسو ته لیکي آټو ټرانسلیټ. په دې ټرانسلیټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په دې ټرانسلیټ دلته ژبې دي تاسو به دلته پښتو ورته انتخاب کړئ. تاسو به لاندې په پی کې به تاسو پښتو ورته انتخاب کړئ، تاسو به ښه لاندې لاړ شئ. پی به تاسو په ګورئ دوستانو پی کې دلته موږ تاسو ته پښتو راوویسته، پښتو باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله پښتو باندې کلیک وکړو ګورئ دوستانو پښتو باندې چې کله کلیک دا خو بله ژبه سلیکټ شوه، زه راځم پښتو کلیک کوم. نو ګورئ دوستانو پښتو به زه کلیک کړم، زه دلته کلیک کوم. ګورئ دوستانو ما ته پښتو ژبه راواوړي، دلته بله ژبه انتخاب شوه. ګورئ دوستانو د وخته لږ مانه ګډ وډ شو، دلته به تاسو بیا کلیک وکړئ، په دې ځای کې به تاسو بیا کلیک ورته وکړئ. چې کله په دې ځای کلیک دلته آټو ټرانسلیټ باندې به تاسو کلیک وکړئ نو دلته به تاسو پښتو ورته انتخاب کړئ. پښتو به تاسو وګورئ، تاسو به ښه نږدې کړئ تر څو بله ژبه تاسو نه انتخاب نه شي. ژبې ډېرې زیاتې تاسو ولته پښتو ته انتخاب کړئ. ګورئ دا پښتو زه ورته انتخابوم. ګورئ دوستانو دا ځل ما پښتو انتخاب کړه، پښتو باندې ما کلیک وکړو. ګورئ دوستانو زه اوس دا پلی کوم، ګورئ تاسو ته بلته پښتو ولیکل شي. نو ګورئ دوستانو دلته لیکل کېږي، زه تاسو ته دروښیم. ګوره دوستانو هغوی خبرې کوي لاندې ورسره پښتو لیکل کېږي. ګوره دوستانو دلته نورې ګوره یوازې یو سړی. ګوره دوستانو دلته چې دی تاسو په دې طریقې سره کولی شئ چې هر ډول فلم وي، که هر ژبه، که بله ویډیو وي یا فلم وي، که هر څه وي تاسو په اسانۍ سره په دې په واسطه چې دی ترجمه کولی شئ او لاندې به ورسره پښتو لیکل کېږي. ګوره دوستانو دلته یې تاسو لیدل چې زه تاسو ته دروښیم. ګوره دوستانو ځای کې تاسو لیدلی شئ. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې هر یوه ویډیو وي، که فلم وي، هر څه وي تاسو هغه په دغسې په دې شکل سره ترجمه کړئ.